بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درسي ویډیو کې به موږ او تاسې د لیپیډو یا هم د شحمیاتو په ارزښت باندې بحث لرو. البته په دې درسي ویډیو کې موږ په ټوله کې د لیپیډونو یا هم د غوړو په ارزښت باندې غږیږو، دا چې مشخصا یو بخش د لیپیډونو کوم ارزښت زموږ په وضعیت کې لري، بیا په هماغه برخه کې کله چې هغې موضوع ته رسیږو مشخصا کولی شو په یوه خاصه موضوع باندې وغږیږو. ولې په دې درسي ویډیو کې یوازې په عمومي ډول باندې د لیپیډو یا هم د غوړو په ارزښت باندې غږیږو. دلته هم بیا یو سټیکر دی او سوچ دی. فکر دا دی چې ګوره که چیرې موږ دغه انظور ته یا دغه حالت ته منتظر شو، متوجه شو، البته وبخښئ، وینو چې دوه نیورونونه موجود دي. طول د نیورونونو تقریبا عین طول دی، اوږدوالی او شکل یې هم تقریبا عین شکل دی، یو بل ته ورته دي. پوښتنه دا ده، ګوره دلته وسایل تولید شوله، انتقالیږي، تر اخره پورې هم رسیږي. دلته هم یو وسایله تولیدیږي، ګورئ وسایله تولیدیږي، لیږدول کیږي، ولې تر یوه حده پورې لیږدول کیږي او بالاخره ورکیږي. که ښه ورته پاملرنه وکړو. دوهم دا دی چې ګوره دلته سیاله تیزه انتقالیږي په چټکتیا سره، دلته سیاله ډیره کمه او په کراره باندې انتقالیږي. دا چې په یو نیورون کې عین نیورونونه دي، عین شکل لري، عین اوږدوالی لري، په یوه کې سیاله تیزه انتقالیږي، په یوه کې سیاله ورو انتقالیږي، په یوه کې سیاله تر اخره د نیورونه پورې رسیږي، په یوه کې حتی تر اخره پورې هم نه رسیږي. د دې علت به څه وي؟ آیا غوړ به دلته کوم ارزښت ولري؟ داسې ارزښتونه او دې ته ورته ارزښتونه غوړ لري چې موږ په همدې درسي ویډیو کې په هغې باندې غږیږو. ګورئ ځینې داسې خوراکي توکي دي یا غذایي مواد دي چې هغه په لږ مقدار سره اخیستل ضرور دي زموږ ستاسې د وضعیت لپاره، یعنې ځینې هغه دي چې هغوی باید په ډېر مقدار سره واخیستل شي چې اصلا موضوع د تغذیه ده. هدف څه شی دی؟ هدف دا دی چې یو تعداد داسې خوراکي توکي دي چې هغوی اصلا په غوړو کې منحل دي او موږ یې باید د خپل ورځني ژوند په نورمال شکل سره پر مخ بیولو لپاره باید په لږ مقدار سره واخلو. ولې که یې وانخلو ستونزې رامنځته کوي. ولې داسې مواد دي، داسې توکي دي چې هغه اصلا په غوړو کې منحل دي. دغه خوراکي توکي چې کله موږ اخلو، ما وویل چې د نورمال ژوند د مخکې وړلو لپاره اړین دي، نو موږ مجبور یو چې هغه له خوراکي توکو څخه واخلو. او د دغو خوراکي توکو ځانګړنه دا ده چې دا په غوړو کې منحل دي. نو له طبیعت څخه چې کله موږ کله طبیعي خواړه اخلو یا خوراکي توکي اخلو، په دوی کې دغه مایکرونوټرینټس خپله منحل دي او د شحمو په اخیستلو سره موږ کولی شو هغه خوراکي توکي چې زموږ وضعیت ورته په کم مقدار سره اړتیا لري هغه هم له همدغې غوړو سره واخلو، چې یوه ګټه یې دا ده. دوهمه ګټه یې دا ده، ګورئ موږ دوه ډوله ویټامینونه لرو. یو ډول ویټامینونه په اوبو کې منحل دي او یو ډول ویټامینونه په شحمو یا په غوړو کې منحل دي. تاسې پوهیږئ زموږ عضویت سیستم چې کوم دی هغه اصلا اوبلن سیستم دی، یعنی هر هغه څه په ځان کې حلوي چې هغه په اوبو کې منحل وي او هر هغه څه چې په شحمو کې یا په غوړو کې منحل دي هغه نشي حلولی. او داسې یو تعداد ویټامینونه موږ لرو، مثلا د A, D, E, K دا ویټامینونه اصلا په غوړو کې منحل دي. دا به اخیستل په وضعیت کې د دې له یوه برخې څخه بلې برخې ته لیږدول دا اصلا د وینې په واسطه باندې په سختۍ سره صورت نیسي، ځکه موږ ویل دا په اوبو کې منحل نه دي. چې کله په اوبو کې منحل نه وي دوی ټول یو ځای ته راټولېږي او مختلفې ستونزې رامنځته کولی شي. د دوی د نورمال لیږدونې لپاره یا د نورو فعالیتونو لپاره اصلا دلته غوړو ته اړتیا ده، شحمو ته اړتیا ده. که چیرې دا ویټامینونه نه وي، مثلا که چیرې د کې ویټامین نه وي زموږ وینه نشي لخته کېدلی، یا مثلا که چیرې ډي ویټامین نه وي یا ای ویټامینونه چې دا برخه موږ په ویټامینونو کې تشریح کړې ده، تاسو کولی شئ هغې ته مراجعه وکړئ. نو د دغه ویټامینونو د نورمال وظیفې او لیږدونې لپاره موږ غوړو او شحمو ته اړتیا لرو چې دا د
غوړو بل ارزښت دی. همدارنګه لکه دلته مو چې وویل چې په یو نیورون کې سیاله په تیز انتقالېږي، په چټکتیا سره انتقالېږي، بالاخره تر اخره پورې هم رسېږي. ګورئ ولې په یو نیورون کې بیا په کلاره رسېږي او بالاخره تر اخره پورې هم په ځینې حالاتو کې نه رسېږي. او موږ او تاسې پوهېږو چې هغه نیورون چې سیاله په تیزۍ سره انتقالوي زموږ په کار دی. هغه نیورونونه چې هغې کې ستونزه رامنځته کېږي، سیاله په درست شکل سره نه انتقالوي، په کلاره انتقالېږي، هغه په درست شکل سره فعالیت نشي کولی او زموږ ورځني فعالیتونه، نورمال فعالیتونه ټکني کېږي. نو له همدې لپاره چې تر څو یعنې زموږ دماغ کې مغزو کې چې کله یوه سیاله تولیدېږي یو فعالیت لپاره، هغه باید په ډېرې چټکتیا سره خپلې برخې ته ولېږدول شي تر څو هلته تغییرات رامنځته شي. د همدې لپاره نیورونونه د غوړو څخه جوړ یو پوښ لري چې هغې ته میالین وایي. دغه د میالین پوښ اصلا له غوړو څخه جوړ دی او دغه د نیورون، اوس په نیورون باندې موږ نه غږېږو ولې یوه برخه یې پوښي او کله چې سیاله راځي دغه میالین یا دغه غوړ اصلا د الکترونیکي عایق په ډول باندې یوه وظیفه اجرا کوي، دنده اجرا کوي. یعنی مثلا دلته نیورون کې سیاله تولید شوله، دلته دا ټول نیورون دغه برخه چې کومه ده دا د میالین په واسطه باندې متوجه دغه انځور ته د میالین په واسطه باندې پوښل شوی وي. نو چې کله دلته سیاله تولیدېږي، میالین پوښ چې خپله یو غوړ دی او د الکتریک عایق په شکل باندې دنده مخته وړي، نو دغه سیاله مستقیما تر دغه ځای پورې یا تر هغه ځای پورې چې دا میالین موجود دی ډایرکټ یا مستقیم شکل سره هغه بل لوري ته انتقالېږي. په نیورون کې نه ځنډېږي. ګورئ په دې په ورتني نیورون کې چون میالین نشته دی، ګورئ سیاله ډېره قلاره باندې انتقالېږي ځکه هلته تغییرات د چینلونو دي او تغییرات د مثبت او منفي چارجونو دي چې د سیالې برخه په فیزیولوژي کې کولی شو بیا په هغې باندې وغږېږو او یا به تاسې هم لوستي وي. نو دغه د میالین پوښ د یو نیورون د نورمال فعالیت لپاره مهم دی، ارزښتمند دی. یا مثلا د مغز د نورمال فعالیت لپاره موږ ویلی شو چې ووایو زموږ د نیورونو د فعالیت لپاره یا د مغز د فعالیت لپاره اصلا شحم او غوړو ته اړتیا ده چې میالین دی او میالین خپله غوړ دی. همدارنګه د حجرو مختلفې برخې، مثلا که چیرې دلته نیورون موږ په نظر کې نیسو، د نیورون یوه برخه پوښي په ځینو برخو کې په حجرو په جوړښت کې هم برخه اخلي چې په هغې باندې موږ وروسته غږېږو. همدارنګه موږ یو تعداد شحمي اسیډونو ته اړتیا لرو. دا چې شحمي اسید څه شی دی بیا په نورو درسي ویډیوګانو کې ورباندې بحث لرو. essential fatty acids داسې موږ کولی شو یو تعداد شحمي اسیدونه په داخل د وضعیت کې تولید کړو، ولې یو تعداد داسې دی چې هغه موږ په داخل د وضعیت کې نشو تولیدولی، نو موږ مجبور یو له غوړو څخه یې واخلو. هغه غوړ چې په خوراکي توکو کې هلته بیا د غوړو سرچینه پکې وي، له هغې ځای څخه موږ مجبور یو essential fatty acids یا هغه فاتي اسیدونه یا هغه شحمي اسیدونه چې موږ باید له بیرون څخه واخلو یا بنسټیز شحمي اسیدونه هغه موږ له همدغې غوړو څخه اخلي. همدارنګه لکه مخکې مو چې وویل د الکترونیکي عایق په شکل باندې دنده مخته وړي چې په نیورونو کې مو مثال ورکړي، دا هم د دې ارزښت دی د نیورون د فعالیت د چټکتیا لپاره یا د سیالې په چټکه توګه د هغې د لیږدونې لپاره. همدارنګه په لیپو پروټینو کې شحمیات یا غوړ خپل ارزښت لري، دا چې موږ مختلف ویټامینونه مخکې مو چې وویل باید انتقال شي. نور هغه څه چې شحمي جوړښت ولري یا په شحمو کې منحل وي البته د هغې د انتقال لپاره، یا مثلا خپله لیپو پروټینونه دي چې دا اصلا پروټینونه د شحمیاتو سره یو ځای کېږي، دا د حجرو مختلفې برخې جوړوي. یعنی لیپو پروټین چې هم لیپیډ دي او هم پروټین دي، دا لیپو پروټینونه
د حجرو په جوړښت کې اصلا برخه اخلي چې دلته هم لیپیډ د نظر نه شو غورځول بیا کولای شو موږ په مالیکولي بیولوژي کې په هغه باندې په مفصل شکل باندې وغږیږو نو دلته هم د لیپیډو ارزښت ډیر دی یعنی د یوې حجرې په جوړښت کې اصلا برخه اخلي مثلا په سیلوال په مختلفو برخو کې د ممبران البته حجروي غشا کې یا مثلا په ځینو آخذو کې یا په ځینو ریسپټرونو کې حالت دا ډیر زیات مهم دي زموږ لپاره چې دا نوې نو د یوې حجرې جوړښت بشپړ نه دی کله چې د یوې حجرې جوړښت بشپړ نه وي په دې معنی چې حجره نشي کولی خپل نورمال فعالیت مخ ته یوسي او بالاخره د مختلفو ستونزو سره مخ کېږو مثلا زه اسی یو مثال درته وایم همدغه نیورون دی چې چیرې دغه د میالین برخه یې تخریبیږي موږ ځینې داسې وګړي لرو په خپله ټولنه کې چې هغوی کله خبرې کوي خوله یې بندېږي له وړکتوب څخه جوړ وي پیدا شوي نورمال وي ولې د یوه ټکر په وخت کې د یوې ضربې لیدلو په وخت کې اکثره وخت هغوی د نه ګونګې کېږي اما چې کله خبرې کوي خوله یې بندېږي د دې علت څه شی دی د علت دا دی چې دغه د میالین پوښ اصلا په نیورونونو کې تخریبیږي کله چې هغه تخریب شي چې دلته غوړ دي ما درته مخکې ویلي سیاله په درست شکل سره په خپلې چټکتیا سره چې باید ولېږدول شي نه لېږدول کېږي نو د خبرو لپاره چې کله مغز یوه سیاله تولیدوي هغه سیاله باید په نورمال شکل سره انتقال شي تر څو نورمال خبرې صورت ونیسي ولې د میالین پوښ تخریب شوی دی سیاله په نورمال شکل سره نه انتقالیږي په خبرو کې بندښت رامنځته کېږي موږ هغه خلک په خپله ټولنه کې وینو نو یو علت دا دی هدف مې دا دی چې لیپوپروټینونه یا خپله شحمیات خپله په ټوله کې دوی د حجرې په جوړښت کې برخه اخلي چې کله شحمیات هلته نه وي هغه حجره ناقصه ده او خپل فعالیت په درست شکل سره نشي ترسره کولی چې ما درته مثال د ژبې بندېدل یا د خولې یا د خبرو بندېدل یو مثال وویلې همدارنګه په ټولو حجرو کې ځینې وخت حجرې کاملا خپله دنده له منځه ورکولی شي هم همدارنګه که چیرې موږ د نور د هغې په ارزښت باندې وغږیږو دا بیا هم یو حالت دی چې انسان فکر باید وکړي چې د نور باید څه ارزښت وي ستاسې نظر هم دلته زموږ لپاره اړین دی کولی شي خپل نظر مو را سره د کمنټ له لارې شریک کړي ګورئ دا به څه وي ستاسې په نظر باندې دا اصلا د حجروي ممبران دی یا حجروي غشا ده موږ او تاسې پوهیږو چې حجروي غشا کې د غوړو د لیپیډو ارزښت ډیر زیات دی یعنی هغې اساسي جوړښت د حجروي غشا یا هغه غشاوي چې په داخل د حجره کې دي مثلا مایتوکاندریا د مایتوکاندریا چې کومه غشا ده یا مثلا نور داخلي د حجرې په داخل کې چې ارګانیلونه ځینو غشاو کې بند یا غشاوي لري دغه ټول د دوی اساسي او بنسټیز جوړښت اصلا د غوړو څخه دی اصلا د شحمو څخه دی که چیرې دا نه وي یا په دې کې ستونزه رامنځته کېږي دلته حجره خپل نورمال شکل خپل نورمال جوړښت خپل نورمال دنده هغه د لاسه ورکوي بالاخره حجره د منځه تللو امکان شته دی او نورو ستونزې هم پکې رامنځته کېدلی شي چې تر ډېره حجره خپل جوړښت او شکل د لاسه ورکوي بالاخره حجره له منځه ځي او هغه داخلي کوم مواد چې دی هغه کولی شي بیرون ته راځي ځکه همدا غشا ده همدا هغه دیوال اصلا ورته حجروي نشو ویلی زه یې په عمومي توګه وایم تر څو ښه تشریح شي یعنې دا هغه څه دی چې حجره یې راټینګه کړی او هغه توکي چې په داخل د حجره کې دي د حجروي غشا په واسطه باندې هلته داخل کې پاتې دي کله چې دا له منځه ځي حجره خپل نارمل جوړښت لاسه ورکوي یوازې یوه حجره باید موږ په نظر کې ونه نیسو چې کله حجره کې ستونزه رامنځته کېږي په ټول نسج کې ستونزه رامنځته کېږي کله چې په نسج کې ستونزه رامنځته کېږي په عضو کې ستونزه رامنځته کېږي او بالاخره په همدې شکل باندې مرحله په مرحله باندې مختلفې ستونزې رامنځته کولی شي همدارنګه یو څه چې بل له یاده ونه باسو هغه د انرژي مسله ده غوړ د کاربوهایدریټونو تقریبا 2 چنده انرژي ورکوي زموږ په وضعیت کې لویه انرژي له همدې څخه
تامینېدلی شي او تامینېږي هم که مو چېرته احساس کړی وي ځینې وخت کې انسان وږی شي ډېر سخت وږی کېږي او له سختې لوږې یو څه وروسته بیرته انسان د مړښت نه بلکې د هغسې لوږې احساس نه کوي علت یې دا دی چې دلته شحمیات میټابولیزم ته داخلیږي په کټابولیزم باندې رسیږي او زموږ د وضعیت د انرژۍ د تامین لپاره له هغې څخه ګټه اخیستل کېږي یعنې لوړه انرژي هم لري همدارنګه غوړ د ځینو هورمونونو لپاره پیش قدمه مواد دي یا پریکرسر دي چې له همدغې غوړو څخه بیا وروسته ځینې هورمونونه چې غوړیز جوړښت لري له همدغې څخه جوړېږي دا چې کوم هورمونونه دي بیا په هورمونونو کې موږ په هغې باندې بحث لرلی دی کولی شئ د هورمونونو درسي ویډیوګانو ته مراجعه وکړئ نو د هغې لپاره زموږ په وضعیت کې مهم دي همدارنګه مخکې مو هم یادونه وکړله چې د حجروي مختلف جوړښتونه د هغې لپاره هم شهم مهم دي مثلا ځینې لیپوپروټینه مو وویل ځینې غشاوې مو وویلې همدارنګه ځینې نور جوړښتونه مثلا میالین همدارنګه نورې برخې چې اوس زموږ موضوع نه ده ولې د حجرې د جوړښت مهمه برخه له غوړو څخه جوړه ده همدارنګه ځینې موضوع د وضعیت هغه د شحمو په واسطه باندې پوښل شوي دي تر څو هغه وساتل شي د هغې د حفظ لپاره د هغې د ساتنې لپاره غوړ خپله دنده مخته وړي مثلا ګرده ده یا نور داسې ځینې عضوې دي چې حساسې دي زموږ په وضعیت کې د هغوی ګرد چاپېره یو پرده تولیدوي او د هغې ساتنه هم کوي همدارنګه د حرارت د عایق په شکل باندې چې موږ تاسې پوهېږو چې زموږ ستاسې پوستکي لاندې غوړ شتون لري تر څو په مختلفو حالاتو کې په ځانګړي ډول په یخه هوا کې زموږ د وضعیت د درجې د حرارت د کنټرول لپاره زموږ سره همکاري وکړي یعنې دا خپل اصلا د حرارت یو عایق دی چې په یخنۍ کې خصوصا زموږ ساتنه کوي او زموږ د وضعیت د تودوخې د درجې په مهارولو کې مرسته کوي البته دا هغه څه و چې په ټوله کې موږ د غوړو ارزښت ویل یو بل ارزښت چې باید له حده ونه باسو هغه موږ او تاسې په خوراکي توکو کې کاروو یعنې چې کله موږ دیګ پخوو په هغې کې هم غوړ ډېر زیات مهم رول لري کله چې غوړ نه وي بیا د مړۍ او د ډوډۍ بیا هغه خوند هم نه وي نو که چیرې په نورو ارزښتونو باندې هم وغږیږو بیا جزئي مسایلو ته داخلیږو د ویډیو اوږدیږي راڅخه په همدې باندې بسنه کوو چیرې پوښتنه لرئ مشکل لرئ ستونزه لرئ کولی شئ چې ستونزې مو له کمنټ له لارې یا هم د واتساپ د شمیرې له لارې یا هم زموږ د فیسبوک د صفحې له لارې له موږ سره شریکې کړئ دا چې ستونزه مو د کمنټ له لارې یا را سره شریک کوئ او یا هم ستونزه نه لرئ د فعلا لپاره مننه کوو ستاسې له پاملرنې